سلامونه مې ومنئ ملګرو. د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال مترقي شاعر او ښه شاعر سلیم راز صاحب بیماره دی، ځکه چې زده له خبرو اندازه کیدای شي. نو تاسو ټول ورته دعا وکئ چې خدای یې روغ جوړ کړي، ځکه چې دا د پښتو یوه ډېره لویه هستي ده. یو څو ورځو راځې بیمار وم، مانسهره کې وم. مانسهرې کې چونکې خلکو ته په تګ راتګ کې هغه او زما اراده پېښور ته د راتلو وه، ځکه چې روژه را روانه وه. نو ما ستاسو په ذریعه باندې زه د ټولو ملګرو ته چې یو خو مانسهرې نه زه راغلی یم، کلي ته راغلی یم، هلته هېڅوک تپوس پوښتنې نه راځي. بله خبره دا ده چونکې روژه ده، د روژې میاشت ده او نو خلکو ته په تګ راتګ کې تکلیف دی او بس صرف دومره دی کوي زما څومره دوستان دي، ملګري، شاعران، ادیبان دوا دی کوي، دوا نه ښه شی بل نشته دی او په راتلو باندې څه فایده ماته شته دی نه دلته. الله پاک دې دا روژه په خیر خیریت تېره کړي، اختر شي بیا به که خیري ملاقاتونه کېږي، بیا د ملګري ځي راځي دلته، دا د هغې خپل کور دی. اوس دې وخت کې ګرمین ده، په راتلو کې ورته تکلیف هم دی، نو ځکه زه نه غواړم چې زما دوستانو ته تکلیف ورسي. بس دوا دې کوي راځه.